جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا هرکلی ډاکټر صاحب زموږ کلاسیکي شاعري ده، روایت دی، بیا جدید شاعري ده، خو په دې ټوله منظرنامه کې غني خان یو خو بنیادي د نظم شاعر دی، خو په نظم کې هم د هغه یو ډېره ځان ته لار ده، یو ځان ته اسلوب دی، د هغه دغه اسلوب د انفرادیت او دې ځانګړتیا ته تاسو کوم نظر ګورئ؟ بالکل دا مو ډېره بنیادي خبره وکړه شهاب صاحب چې زما خیال دی د پښتو شاعرۍ په ټول تاریخ کې ځینې ځانګړي شخصیات شته چې د هغوی اسلوب نه د هغوی شخصیت او د هغوی فکر او د هغوی انداز پیژندی شي، خو په دغه ځانګړو شخصیاتو کې هم بیا غني ځانګړی دی. یعنې د هغه دا ځانګړتیا داسې ده چې ډېر په اسانه پیژندی شي چې دا انداز د غني خان دی. بیا د هغه دغه ځانګړتیا دا هم یو کمال لري چې د هغه پیروي چا ونه کړې شوه. یعنې موږ خو دا ګورو که نه چې په کلاسیک کې هم د رحمان بابا خپل یو مکتب دی، نو بلا ډېر شاعران داسې دي چې د رحمان بابا په اسلوب کې شاعري کوي، د حمید بابا، د علي خان، د بل د خوشحال بابا، ایون چې د حمزه بابا په طرز کې څوک شعر لیکل غواړي نو کولی شي. د غني دا ځانګړتیا دومره استثنایي کیس دی چې د هغه په اسلوب کې شاعري څوک کولی هم نشي، چا هم نه که. بل یو کس داسې پیدا نه شو چې د غني غوندې اسلوبي وي. د غني د اسلوب ځینې خاص خبرې دي او هغه خاص خبرې نیمې فکري دي او نیمې فني دي، د جوړښت په حواله دي. فکري حوالې سره غني خان داسې دی چې هغه د دې رومانټیسزم یا د رومانویت یو جز ده وکنه چې څه په تصور کې راځي په هغې قدغن نه دی پکار، د هغې اظهار پکار دی. نو د غني خان د فکر بلا خبرې داسې دي چې هغه نور خلک به داسې ګڼي چې د دې اظهار نو پکار، غني اظهار کوي. نو د دې مطلب دا دی چې هغه د خپل فکر په ابلاغ کې، په اظهار کې د هغه ازادۍ ډېر غټ علمبردار دی. بیا د هغه په فکر کې خبرې چې دي د هغه کومه مشاهده چې ده که نه ډېر اوریجنل ده. یعنې زمونږ د شاعرانو یا د فنکارانو د فن او د هنر چې دی چېرته په مشاهده بنیاد لري، چېرته په مطالعه بنیاد لري. د غني خان شاعري چې ده زیاته په مشاهده بنیاد لري او هغه مشاهده ډېره اوریجنل ده. څه چې هغه لیدلي دي، څه د هغه د ګرد و پیش یا د چاپېرچل یا د ماحول چې څه کیسه ده، څه حالات دي، څه فکر دی، څه تناظر دی، هغه ډېر په ازادۍ سره هغه بیان کړی دی. نو دا هم په نورو شاعرانو کې ډېر کم په نظر راځي. د نورو شاعرانو په مشاهده هم د مطالعې اثري او د غني خان په مشاهده باندې هیڅ اثر نشته، بس دغه خپله ذاتي مشاهده ده. بیا چې مونږ ګورو د هغه ژبه، د هغه دا ژبه دومره ځانګړې ده، په ډېرو ځایونو کې غني خان ویلي هم دي چې زه په هغه ژبه کې فني او شعري اظهار هم کوم کومه ژبه چې ما د مور نه زده کړې ده او کومه چې ما د خپل ماحول نه زده کړې ده. نو د دې مطلب دا دی چې زموږ د مطالعې شاعران چې دي هغوی دا یو شعوري کوشش کوي چې اظهار د پاره خپل ژبه ده، خپل الفاظ دي، خپل انداز دی، یو باوقاره اسلوب پکار دی. غني خان د دې پروا نه کوي او په دې ځینې خلک تنقید او اعتراض هم کوي چې هغه ښایست ته خیشت وایي، ژوندون ته جمدون وایي یا ځینې نور ټکي. زما خیال دی زه خو دا د غني خان اوریجنالیټي ګڼم، اصلیت یې ګڼم او زه وایم چې دې سره پیژندی شي غني خان چې دا ټکي کوم استعمال کړي دي. سره دا دی چې کله کله په شعر کې د بهر مسله راشي، د وزن مسله راشي، غني خان د دې پروا نه کوي. نو د هغه چې دا کوم تاسو د اسلوب خبره کوئ، ما د غني خان په اسلوب باندې یو بحث کړی هم دی. زما چې کوم کتاب دی آینه، نو په آینه کې ځینې شخصیات دي، نو یو پکې غني خان دی. نو د هغه په اسلوب باندې ما هغه ځای کې خبره کړې ده په آینه کتاب کې. بیا چې کله ما په غني خان خپل بیل کتاب چاپ کولو، غني ته، نو په هغې کې ما هغه د اسلوب بحث را واخیستو او په هغې مې بحث وکړو. دا بیا خبره ده چې د غني د فکر د ځانګړتیا باوجود د هغه په فکر ځینې اثرات شته د ځینې لویو خلکو، د ځینې لویو فنکارانو، هنرمندو، شاعرانو، دانشورو اثرات پې شته. چېرته غني اعتراف کړی دی، چېرته یې نه دی کړی. د علامه اقبال خو اعتراف کړی دی چې زمانه مخکې اقبال داسې ویلي
او د ټایګور اثرات دي په خو د هغې اعتراف شته یعنی د ټایګور نه د متاثر کېدلو اعتراف شته د ټایګور د فکر کومه زاویه د په فن کې راغلې ده نو هغې نیغ په نیغه نه ده ښودلې خو زما مقصد دا دی چې د هغه په د اسلوب په د فکري اړخ باندې ځینې اثرات شته او لکه چې ما تاسو ته ویل په مشرق کې ټایګور او اقبال دغسې د مغرب کې هم اثرات پېښ ده یعنی مغرب کې تاسو دا وګڼئ چې د فکر ازادي چې زه وایم کنه دا اصل کې په مغرب کې د رومانوي تحریک ډېر لوی شاعر بایرن چې د هغه خاصه ده د فکر د ازادۍ اظهار په غني خان کې دا څیز موجود دی دغه شان د رومانویت چې کوم د جمالیاتو غټ اړخ دی نو هغه د کیټس او د ځینې نورو مغربي شاعرانو خصوصیت دی په غني خان کې د جمال پوره یو زبردست یو فلو موجوده ده بلکې ما د غني خان په جمالیاتو باندې 25 کاله مخکې یو مقاله لیکلې وه د غني جمالیاتي فکر نو هغې کې ما دغه بحث کړی خو زما مقصد دا دی چې هغه د رومانویت ځینې اجزا چې دي هغه د غني په فکر کې هغه څیزونه موجود دي یا فطرت پسندي چې ده یا فطرت نګاري چې د کومه د ورډسورت خاصه ده په مغرب کې نو په غني کې چې د فطرت نګاره فطرت ترجمانه کم عنصر دی هغه ډېر په پیک دی نو داسې وګڼئ چې د غني اسلوب د ډېرې ځانګړتیا داسې ځانګړتیا چې بل یو شاعر د هغه پیروي نشي کولی د دې باوجود د هغه فکر ډېرو شاعرانو سره ملاویږي ډېرو شاعرانو سره سمون خوري ډېرو مفکرانو سره نزدېکت لري نو خو دغه د فکر نزدېکت باوجود غني دی د غني غوندې ځانګړی شاعر نو د هغه نه مخکې چېرته ما لیدلی دی او نو د هغه نه پس تر دې دوره پورې دغسې ځانګړتیا د اسلوب ځانګړتیا د بیان ځانګړتیا د اظهار یو انفرادیت ما د غني نه پس هم چېرته نه دی لیدلی دې کې سر یو حواله ما خیال دی دا هم کیدی شي چې غني خان د کومه زموږ چې عبوري دوره ده یا زموږ کم فوک دی نو د هغې نه هم متاثره دی چې کوم د 1800 یا یو کتاب دی د جیمز ډارمسټریټر د پښتونخوا د شعرهار و بهار او په هغې کې علي خان په نوم باندې یو ولسي شاعر دی او د هغه یو غزل دی په هغې کې خوب وینم لمکه څوک راکي مانا پروت یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانه همدا دغه چې دا ځمکه غني خان روچته کړې ده د جیلخانې خوب په نوم باندې نظم لیکلی دی خو هغې سره څه یادداشت یا وضاحت نشته سره د دې چې د دې کتاب چاپ د غني خان د پیدایش نه 26 کاله اګاهو شوی دی نو څه ګڼئ دي خپل فوک او د ولسي ادب هم په غني خان اثر شته بالکل د ولسي ادب ډېر ژور اثر دی او غني خان په خپله شاعرۍ کې هم د ولسي ادب ذکر هم کوي دغه د ژبې رنګ هم د ولسي ادب غوندې یو خو دغه د ژبې رنګ چې دی دغه ولسي اثر دی بل هغه په ولسي ادب کې چې دا زمونږ کوم صنفونه دي که نه نو بدله ده چاربیته ده نیمکۍ ده لوبه ده دا غني خان ډېر صحیح کتلي دي او تېره ورځ ما د غني خان یو څو شعرونه شریک کړي په دې فیسبوک نو په هغې کې غني خان وایي چې یاره د رنګ او د بروش سره کله چاربیت او کله بدله دې نه متاثرې نو څه پې استاذه غوندې ما ویل چې غني یار څه بې اندازه غوندې او ادب په تا کې کم دی ادب د در کې کم زباندرازه غوندې نو په هغې کې د چاربیتې بدلې هم ذکر کړی په نورو ځایونو کې هم د ده د نظمونو فارمیټونو کې هم چاربیتي رنګونه وي هغه د ولسي ادب اثرات د ده په شاعرۍ کې مخکاري د ده په فکر کې مخکاري د ده په اظهار کې مخکاري او ده که تاثر اخیستی دی کوم لوی تاثر نو هغه هم د ولسي پښتو د ولسي ادب نه دی ما چې وختي ذکر وکړو که نه چې د مغرب د ځینې رومانوي شاعرانو اثرات پېښ شته زما خپله رای دا ده چې غني خان دغه ارادي طور نه دی اخیستی هغه که ارادي طور کوم اثر اخیستی دی هغه د خپلې پښتنې خاورې د ولسي شعور او ولسي ادب نه اخیستی دی سر تاسو په اسلوب کې یوه ډېره ضروري خبره دا وکړه چې د غني خان ژبه ډېره ځانګړې ده او په هغه ځانګړتیا کې یو ډېر لوی وصف د ده د سادهګۍ دی څنګه چې ده د عامې محاورې او د سپوکن لینګویج نه کار اخیستی دی خو د دې باوجود ځینې نقادان دا ګڼي چې د غني په شاعرۍ کې د اسانو لفظونو باوجود د ابلاغ کمی دی
چرته تاسو څه ګڼئ دی داسې ده چې د غني فکر که ته راواخلې که نه کله کله په فکر کې داسې خبرې وي چې د هغې ابلاغ مشکل وي تاسو ته پته ده چې د غني خان د شاعرۍ چې کوم غټ اړخونه دي په هغې کې یو داسې فلسفیانه انداز هم یعنې اوس که کله هغه داسې شعر وایي که نه چې تشه خوره نه دی غني څنګه به شي خوره دا پوره شعر دی چې چغې وایي اجل مولا ته اورې که نه اورې تشه خوره نه دی غني څنګه به شي خوره نو دا اوس د لفظونو مشکل نه دی دا اوس د فکر مشکل دی چې د انسان د مرګ نه پس هم مرګ نشته یو دوام دی نو کله کله خلک د غني د فکر په هغه پیچیده یا په هغه فلسفیانه مزاج پوی نشي نو مشکل پکې پیدا شي او کله کله داسې وي چې غني خان خو یو آزاد فلو والا سړی دی نو که د هغه په فکر کې چېرته کې څه پیچلتیا یا څه ابهام و هم نو هغې پروا نه ده کړې چې دا کلیر که نو شعر پې ولیکه هغه هماغسې خبره کړې ده نو دا تاسو ویلی شئ چې د هغه په شعر کې د سادګۍ په وجود د ابلاغ مسله یا داسې ویلی شي چې ابهام مسله پکې محسوسیږي نو ما خیال دی چې دا به د ټولو خلکو دپاره نه وي د ځینې خلکو دپاره به چې پکې ابهام محسوس شي یا پکې ابلاغ کې مشکل پیدا شي او که چېرته وي هم نو به د لفظونو ابلاغ نه وي به فکري مسله فکري پیچلتیا به فکري مشکل به او که داسې فکري هم نه وي نو ظاهره ده چې د شاعر سل په سله ټولې خبرې خو ابلاغ نه کوي چېرته ابهام هم وي او په یو ځای کې ابهام ښایست هم وي بالکل نو دا شته بالکل بل دې ته تاسو څنګه ګورئ سر چې د ټیکنیک په لحاظ ځینې نقادان دا وایي چې غني خان ساوند شاعر نه دی لکه څنګه چې زموږ کلاسیکي روایت ته ډېر زیات ټیکنیکل دی په جدید کې بیا موږ سره ډېر شاعران داسې شته چې هغوی لکه 100% په ټیکنیک د حاوي کېدو کوشش کړی دی خو ټیک ټاک یې کړی دی خو چې غني خان څنګه نورو ځایونو کې ځانګړی دی نو دلته په ټیکنیک کې هم شاید چې هغه په خپل فکر باندې زور راوړی وي او بهرونو ته یا چوکاټونو ته یا دې ته په بعضې ځایونو کې خیال نه دی کړی زه تاسو سره اتفاق کوم او د غني خان په فن او فکر دا تنقید یا اعتراض چې دی دا د پخوا نه موجود و تقریبا 10 کاله مخکې ما غني خان سره یو مرکه کړې وه جی جی 93 4 زمانه به وه جی نو چې دا 10 کاله به جوړېږي او دغسې جوړېږي نو ما په هغې کې یو بنیادي سوال دا ایښی ما خو نیغ په نیغه سوال دا کړی و چې ستاسو په شاعرۍ نقادان اعتراض کوي جی چې په دې کې تکنیکی مشکلات دي او یا غلطۍ دي یا خامې دي نو غني خان چې کوم جواب په خپله ویلی و هغه به هم زه تاسو ته ووایم او بیا به په خپله خبره م وکړم غني خان دا ویلي چې یاره زما خو دا خیال و چې اوس به دا اعتراضات ختم شوي اوس خو آزاده شاعري هم شوې ده اوس خو فکر ته توجه هم شوې ده اوس خو نوې خبرې راغلي دي دا 10 کاله مخکې غني خان ویلي نو نن دور کې خو هغه ازادي هغه نویوالی هغه د فکر یا د تخلیق هغه جدت خو نور هم زیات شوی نو زما خیال دی زه په غني خان دغه قسم اعتراض نه کوم هغې وجه دا ده چې ځینې شاعران وي د غزل شاعران د غزل صنف د ټیکنیک تقاضا کوي ځینې شاعران وي د چاربیت شاعران چاربیت د ټیکنیک تقاضا کوي که ته زنځیری چاربیت لیکي نو ډېر مشکل کار دی او ځینې شاعران د دغسې صنفونو شاعران وي چې هغې نه هغه فني جوړښت چې دی هغه غوښتنه کوي دا خو تاسو خبره کوئ خو غني خان یو ډېر لوی انصاف کړی دی چې هغه غزل نه دی لیکلی یا ډېر کم یې لیکلی غزل یې کم یې لیکلی لکه هغه بنیادي توګه ځان د نظم شاعر ښودلی دی چې غزل ټیکنیک دی نو اوس ما ویلم دا غوښتل چې د هغه د شاعرۍ چې کوم صنفونه دي خو نظم دی چېرته مورا دی چېرته آزاد دی چېرته پابند دی نو په هغه نظم کې یو خو فکري تسلسل وي نو هغه فکري تسلسل کې دا یو ازادي ده چې د هر شعر دپاره بیل بیل ټیکنیک او بیل بیل ضرورتونه نشته یو مسلسله کیسه ده او بل هغه چې آزاد نظمونه او مورا نظمونه زیات لیکلي نو په هغې کې خو لکه هغه قسمه ټیکنیک په کار هم نه دی کوم چې د غزل یا د چاربیت یا د ځینې صنفونو دی نو زه د غني خان هغه رای درسته ګڼم چې کله یو شاعر د فکر شاعر وي د لوړ تخیل شاعر وي دغه تخلیقي جوهر ډېر بې پناه وي نو هغه شاعر دپاره د ټیکنیک دومره ضروری هم نه دی ځکه چې شاعري اصل کې د ټیکنیک سیز نه دی شاعري اصل کې د تخلیقي جوهر سیز دی د نویوالي سیز دی او هغه تخلیقي جوهر هغه نویوالی هغه جدت هغه تخلیقي زور چې په غني خان کې څومره دی نو په بل چا کې شاید چې
ډېر کم پیدا شي. جی نو ځکه موږ غني خان د دغه نه مستثنا ګڼو. دغه استثنا د غني خان ته حاصله وي خو هغه د خپل هغه تخلیقي زور چې دی د ټیکنیک د پابندو ښکار نه کوي ا د خپل خبرو کوي. یو شاعر سره به د یو تخلیقي زور یا د یو تخلیقي صلاحیت او کیفیت د لپاره کافیه پلاس نه ورځي نو د کافیه د وجه هغه خپل تخلیقیت تباه کی. نو زه دا وایم چې غني خان خو غزل شاعر نه دی د نظم شاعر دی. نو دغه ټیکنیکونه دی هغه ټیکنیکی شاعران کوي. تخلیقي قوت والا شاعر چې دی غني خان هغه د عمدغه سي خدای چې تر مرګ پورې په دې باندې هغه قائم او دائم پاتې او هغه خپل تخلیقیت څرګند کړي. یو خبره ورسره اضافي کوم چې چرته هغه پابند نظمونه لیکلي دي او چرته کې چې دغه پابندو د وزن او د کافیو ضرورت دی پاره کې زله ډېر شاهکار نظمونه دي. بالکل سړی حیران شي چې د آزاد او د مورر نظم شاعر دومره فني ټیکنیک کې دومره مضبوط نظم څنګه لیکي. تاسو حضرت امام حسین باندې د غني خان نظم وګورئ ډېر طویل نظم او ډېر شاهکار نظم دی. په خپل د غني خان چې ای زما وطن د لالو خزانه زما دا څومره ټیکنیک دی کې دا کم ردم دی کم یو بهاو دی او په دې کې کم ټیکنیک دی کم خوند دی کنه یا زما محل چې زما محل ګورئ کې د فطرت نگارۍ نه علاوه زه د دې اندازې بیان باندې خبره کوم. زما محل شاهکار نظم دی یا تاسو دغه یعنی په مور باندې درې څلور نظم بالکل او ټول ډېر د اوچت معیار نظمونه دي. تاسو دغه وګورئ عجبه فلسفه کمال ټیکنیک دی ورسره کمال یو فلو یو رواني دی ورسره. یا دوزخ دغه یو نظم دی سردارلی ټکر ویل په دوزخ بیل نظم او بیل دي. نو زما مراد دا دی چې په نظم کې خو غني د ځانګړتیا باوجود د آزاد او مورر نظم نه علاوه پابند نظمونه لیکلي او د ټیکنیک خیالي ساتلې او د ډېر اوچت معیاري لیکلي. ډېره مننه ګرانو کتونکو زموږ بحث روان دی یو وړه د ماخلو موږ سره